السلام علیکم ملګرو، په دې امید چې روغ جوړ یې او چینل مو هم سره سبسکرایب کړی وي. ملګرو لکه څنګه چې ګورئ دلته موږ سره یو ټرانزیت شیټ دی یا حاضري لیست دی، په هغې کې نوم دی، د کس معاشونه دي، او که تاسو وګورئ دلته پی دا کس حاضر دی، او که چېرې زه دلته ولیکم ا نو هغه سل په خپله سور کېږي، که چېرې اچ ولیکم هغه په خپله زیړ کېږي، او دلته ټول تاسو ته حاضره ورځ او غیر حاضرې ټولې ښیي. که زه ا ولیکم مطلب دا کس رخصتي کړې ده، د هغې مطابق دنه معاش هم ګډ کېږي. که چېرې اچ ولیکم خو هېڅ نه کېږي، ځکه دا هغه رسمي رخصت دی چې تاسو نه اخلي او تاسو ورته ورکوئ. که تاسو دلته اوس وګورئ نور دلته ا ولیکمه، خو په هماغه مطابق سل کې د هغه نه د معاش هم کټ کېږي او ورځ ورپسې حسابېږي چې دا دی 15 ورځې رخصت شو. دا د هغې کی ده چې یو کس فرضاً نه پوهېږي، تاسو ته وویلی شي چې په دې کې دا کار کېږي. همدغه لیست بل دلته هم جوړ شوی دی، خو په دې کې دا رنګونه لږ پیکه استعمال شوي دي. نور چې ستاسو کوم خوښ وي هغه استعمالولی شئ، چې صرف تاسو یو ځل پوه شئ پرې. نو راځئ موږ یو بل شیټ اخلو او همداسې یو کار کوو. نو تاسو اول ولیکئ سیریل نیم ولیکئ، سیریل نمبر، نیم ولیکئ او سیلري، او دې نه بعد به تاسو ورځې لیکئ. نو دلته راشئ تاسو او یو هم چې ولیکئ راشئ سیریز ته، او سیریز کې رو مطلب زه په رو کې غواړم تر څومره ورځو پورې 21 ورځو پورې، ځکه د 21 میاشت ده. دا ټول سلیکټ کړئ، رایټ کلیک پې وکړئ او راشئ کالم ویډ ته. دا دوه کوئ چې ټول یو شانتې دا کالم ویډ واخلي، یو شانتې پلنوالی شي، مطلب یو شانتې فاصله یې د ټولو کالمونو، کالم ویډ ورته وایي. نو راشئ دلته نومونه اوس ولیکئ، تاسو پرزنټ دی، ایبسنټ دی او ټوټل سیلري شوه. نومونه اوس ورکړئ، ستاسو څومره نومونه چې تاسو یې که لږ که زیات زه یو 8 دانې ورکوم چې خاص پریکټس دپاره چې پوه شئ پرې. اوس سیلري ته 10,000 یا 10,000 ټول سلیکټ کړئ، لاندې ډریګ کړئ، نو تاسو هغه سري 0 پکې په خپله اضافه کېږي. اوس دا ټول سلیکټ کړئ او دلته راشئ رول ته، فارمیټ اونلی سیلز دیټ کنټین هغه سیلونه ته فارمیټ کړه چې په هغې کې یو څه موجود وي. ایکول ټو دا ورکړئ، مطلب په هغې کې څه ورته وایم چې په هغې کې ما سره ا وي، نو په هغې ته ته څنګه فارمیټ ورکړئ. فل راشه بولډ کا او فل مطلب هغه تک سور رنګ ورکړه چې کوم کې تاسو ا ولیکل شو. راشه اوس موږ د بل لپاره کو هماغه شان دی ورکړئ ایکول ټو څه سره چې اوس پی، که چېرې پی پکې ولیکل شي څه وکړه هغه لږ بولډ کا او شین رنګ ورکړه. بل رول ورکړئ. اوس که چېرې هغې کې بل چې ولیکل شي ایکول ټو ورکړه، هلته ولیکل شي اچ، زیډ ولیکل شي، زیډ رنګ به ورکړي مطلب رخصت دپاره. یو کس رخصت اخلي رسمي تا ته څه عریضه رالیږي یا اپلیکیشن رالیږي. او دلته ورکړه اچ اف فرایډې لپاره څنګه فرایډې کې دا رنګ دې سپین ورکړه، بولډ شي، او دا رنګ چې کوم دی د هغې د سل رنګ چې دی هغه دې لږ تور شي. نو تاسو اوس راکتلی شي په دې ځای کوم ځای چې موږ سلیکټ کړی په دې کې به دا کار کوي. اوس په مارچ کې کومې جملې راځي، شپږ دی، 14 دی، 20 او 20. دلته اف ولیکه، په خپله د هغې رنګ چینج کېږي. تاسو ډېر په اسانه پته لګي چې جمله پکې کومه یوه ده. ټول سلیکټ کړئ، دا د جملې ورځ شوه 14مه چې کوم ده، دا هم جمله ده. دا اوس موږ سټیټیک کار کوو، مطلب موږ په خپله ورکو. په نور که کله نور جوړو انشاءالله بیا په هغې کې بل څه کار کوو چې ټول اټومیټیک شي، مطلب تاسو به ضرورت نه وي چې تاسو پکې جمعه اوس ورکوئ. خو اوس تاسو دې لپاره وکړئ چې بیا پکې غلط نه شئ، ځکه چې اول ځل دی لږ خراب شي. اوس دغه تاسو معلوم کړئ چې تاسو سره اوس ورځې کومه ورځې دي دلته. نو کاونټي فارموله ورکړئ، دا ټول رینج سلیکټ کړئ، هلته ورکړئ ا، مطلب ما ته په دې سیل کې په دې رینج کې صرف او صرف ا پیدا کړه. نو تاسو کتلی شئ که زه دلته ا ولیکم، دا د یو مطلب یو ا پیدا شو، دا اصلا رخصت دی. ښه اوس پرزنټ ورځ دپاره موږ څه کوو چې کومه ورځ موږ سره حاضر وي، هغې نه جمعې او دا اچ رخصتیانې وباسو. نو دا په دې باندې کلیک وکړه دلته، او دې سره F4 هم ووهه چې دا لاک شي دا سیل، او دا منفي کړه دې ورځو نه، مطلب د غیر حاضرانې چې کوم دي هغه ترې منفي کړه، ما سره ټولې پاتې شوې حاضر ورځې. اوس چې معاش یې د هغې مطابق معلوم کړو معاش څومره، نو کلیک پې وکړه معاش تقسیم دغه ورځې مطلب څومره چې دي، دا بیا هم F4 کړه چې دا ورځې لاک شي، ضرب ماینس منفي هغه ورځې چې غیر حاضر شوې جمع بیا همغه ټول معاش. نو تاسو سره ټول معاش فارموله راوباسي څومره معاش یې دی، د هغې مطابق تاسو ټول معاش د اشاریه عدد ترې کم کړه. راشه اوس ګوره، که دلته اوس دا ټول کوم حاضر، نو د هر یو سیل مطابق تاسو راځي څومره حاضر شوی دی. دا ټول ډرېګ کړه چې تاسو ټول وغوئ حاضر. کله چې پکې پی ولیکل چې تاسو وګورئ چې په خپله شین کېږي. که ا ولیکي تاسو دلته راځي او سور رنګ اخلي، راشه دې لږ فارمیټنګ بدل کړه، ټوټل ولیکه دلته، او دا ټول سلیکټ کړه. ښه دلته اوس الټ ایکول ټو کړه چې دا ټول دا سره جمع کړي، دا دواړه جمع کړه، او دا هم الټ ایکول چې دا هم جمع کړي.
که دې نور فارمیټینګ غواړئ دا ټول سلیکټ کړه دلته او مارجن سنټر یې کړه. لکه داسې لیکل هر څه لیکل غواړي، خو زه به دلته ولیکم چې اټنډنس شیټ اف مارچ 2020 یعنې د 2020 د مارچ میاشتې حاضري لیست دی. نور فارمیټینګ هم تاسو کولی شئ. که تاسو غواړئ چې کومه کمپنۍ لوګو وي یا کوم شرکت هر څه راوستلی، زه به دا 3 سټار لوګو ورکوم، تاسو هر څه ورکولی شئ. کنټرول سره ونیسئ او ډرېګ کړئ چې د دې کاپي واخلي. دا هم ټول سلیکټ کړئ، لږ یې بولډ کړئ او دا شیډ ورکړئ دغه رنګونه چې څومره پیکه استعمال کړئ په سترګو ښه لګي، خو دا به لږ تیز کار وکړو. نور به ستاسو خپله خوښه ده چې څنګه استعمالولی شئ او ستاسو خپل کار. رنګ کې هر وخت مطابق کوشش کوئ چې ښه رنګونه وکړئ چې په سترګو ډېر بد ونه لګي. ټول سلیکټ کړئ، ټول بارډر ورکړئ چې بارډر یې لږ ښه ښکاره شي. دا خو چې رنګونه دي د غیر حاضرې ورځې دي که نه، مطلب دا سور ورکړئ، ځکه هلته هم سور رنګ ورکړئ او دلته شین رنګ ورکړئ چې دا فنټ شین ښکاره شي، بېله پته ولرئ دا حاضر او غیر حاضر دی. سیلري ته دا کلر ورکړئ. اوس دلته راځو کی جوړو. مطلب ښه کس یا تکړه کس هغه دی چې یو کار باندې پوه شي او کار وکړي، او د هغه نه هم ښه تکړه کس هغه دی چې ستا په کار باندې بل کس پوه شي. نو کی دې دپاره جوړو که فرضاً ته په یو ځای کې یې او که نه تا جوړ کړی، هر یو کس راشي په اسانۍ پوه شي. مطلب د پي څه مطلب دی، دلته د ای څه مطلب دی، سور کېږي ولې، تا ورته دلته ښودلی مطلب چې پرزنټ دپاره ما دلته پي ورکړې ده، د ایبسنټ دپاره مې ای ورکړې، د هولیډے دپاره مې ایچ ورکړی او د فرایډے دپاره مې اف ورکړی دی. او د هغې مطابق رنګونه هم دلته ورکړئ چې هغه د اول نه پرې پوه شي. د دې مقصد دا دی، د همغه مطابق رنګونه دې ته هم ورکړئ. ایچ ته زیډ ورکړئ، اف ته تور رنګ ورکړئ. دا راشئ ټول مارچ کړئ، دلته کی ولیکئ. د دې رنګ خو رنګ به هم ورکړو، رنګ یې اوس تور دی، رنګ بدل کړئ ورته او فنټ هم بدل شو. که تاسو غواړئ چې هغه د کونجي شکل یا کیم ورکړئ، هغه هم ورکولی شئ چې بیخي صحیح ښکاره شي. هر یو کس چې څنګه پرې سترګې ولګي پوه شي دا د دې کی ده، یعنې کیلي. فنټ یې زیات کړئ او راشئ انزرټ ته. انزرټ کې چې کله تاسو راشئ ویب ډینګس کې دا ټول فنټ شته دی، کی دې انتخاب کړه. راشئ د دې رنګ هم د همغه کی مطابق ورکړه، دا سنټر ته کړه چې بیخي ښه ښکاره شي. اوس یې ډریګ کړه او د کی سره یې دا ولګوه. مطلب هر یو کس اوس په اسانه پوهېږي چې د دې مقصد سره دا کی ده. نو تقریبا زموږ اټنډنس شیټ اوس جوړ دی. تاسو که دلته وګورئ اوس یو ورځ د رخصتي کړې ده، که زه دلته بل هم ایچ ورکړمه، خو ګوره ایچ پکې نه حسابېږي، ځکه موږ ورته ویلي دي که یو کس ایچ اخلي مطلب دا رخصت، دا رسمي رخصت ورکول کېږي. یو کس عریضه لیږي یا اپلیکیشن ورکوي خو ده حسابېږي. او که زه ای ورکوم نو هغه نه ډایرکټ کټ کېږي، ځکه دا غیر حاضر شو، ایبسنټ دی. که فرایډې ته وګورئ، ګوره فرایډې هم پکې نه حسابېږي، ځکه جمعه خو رخصت کې نه حسابېږي که نه، جمعه خو پکې خامخا وي. څومره چې ګورئ د هغې د هر یو مطابق هغه ته خپل معاش یې کوم دی، ضرورت نشته چې تاسو اوس حساب کړئ څومره معاش یې کېږي څومره نه کېږي. صرف په دې کې د هره ورځې حساب رسوئ چې پی پکې ولیکئ، هغه سل به اټومیټک شین کېږي، چې ای پکې ولیکئ هغه به سور کېږي، چې ایچ پکې ولیکئ. هماغه رنګونه تاسو په خپله ورکولی شئ. دا ما دې لپاره وکړې تاسو پوه شئ. که تاسو نور رنګونه خوښ نور هم ورکولی شئ. ګوره داسې اوس ای ولیکل، د هغې مطابق ګوره شپږ رخصتیان دي، خو دا څلور پکې ایچ هم دی، دا یې نه دی ورکړی، ځکه دا رخصت کې سره نه حسابېږي. دا موږ ورته ویلي داسې دي. که تاسو هر څنګه په دې کې د خپل کوډنګ وکړئ، دا فارمولې ورته ورکړئ، نور ستاسو کار دی، هر څه پې کولی شئ. ګوره دې کس چې دی 11 ورځې رخصت یې کړی، ټوټل هم درته ښیي چې 73 رخصتیانې شوي دي. په دې امید چې دا ویډیو هم خوښه شوي. نور ویډیوګانو دپاره چینل سبسکرایب کړئ سره، نور ملګري هم راوبلئ چې چینل سبسکرایب کړي. هر چېرته چې اوسئ خوشحاله اوسئ. د الله په امان.